اوس دغه یو کوچنی پوسټ ما جوړ کړی دی، په دې کې زه تغیرات راوړم. ډېر ښایسته او خوندور پروفیشنل یې ستاسې په مخ ته جوړوم، تاسې ورته ګورئ. په دغه طریقه د ټلګرام پوسټونه ډېر ښایسته او خوندور جوړ کړي. نو زه په دې کې تغیرات راولم. اول د وارې به موږ څه کوو؟ بولډ به یې زده کوو، څنګه د ټلګرام خط بولډېږي، غټېږي. نو دا به مکمله سلیکټ کړئ. خط چې مو ولیکئ، یو خو په دا طریقه بولډېږي، 2 ستوري دي، یوې خواته یې ورکړه، دا بلې خواته 2 ستوري ورکړه، دا بولډ شو. تاسې وینئ دا بولډ شو، دغه لوړه د سر کرښه دا بولډ شو. بل په دا طریقه بولډېږي، ویډایش. دا به مکمله سلیکټ کړئ. سمه ده؟ مکمله چې مو سلیکټ کړئ ټوله، باره به پر دا 2 ټکو کلیک ورته واخلئ. کومو 2 ټکو؟ مکمله مو سلیکټ کړئ. دغه 3 ټکي وینئ، پر دې باندې به کلیک ورته واخلئ. دا برجسته ورته نوشته دی په دا سر کې، تاسې وینئ دا 2م دانه، پر دې به کلیک ورته واخلئ. تاسې وینئ چې دا بولډ شو، مکمله بولډ. اوس دغه یوه ساده طریقه ده د بولډېدو، چې هر څونه خط، هر څونه پوسټ مو لیکلی په یوه کلیک باندې بولډېږي. اوس به څنګه کوو؟ دا غواړم زه په دا مابینځ کې دغه کرښه ما لیکلې ده، دا زه پټه کړم. دا کرښه ما لیکلې ده، دا زه غواړم پټه کړم. که تاسې چې لیدلي په ټلګرامو کې یو پوسټ لیکلی، ټلګرام کې یو پوسټ لیکلی، یو چینل کې نیمه خط یې پټ کړی، نیمه یې معلوم وي. نو هغه به څنګه پټوو؟ پر دا 2 ټکو باندې به کلیک ورته واخلئ. دغه اسپویلر په دا سر کې چې ورته نوشته دی، پر دې باندې به کلیک ورته واخلئ. سمه ده؟ دا پټ شو. چې کله کلیک پر وکړي یو څوک، هغه ورته معلوم شي. نو په دغه طریقه د ټلګرام په ټلګرام کې یو پوسټ کې یو خط پټولی شي. سمه ده؟ چې کله یو څوک کلیک پر وکړي هغه ورته معلومیږي، بیا دی لیدلی شي. اوس به موږ یو خط ولیکو، کوچنی خط مو پکښې ولیکئ، په هغه کې غواړو موږ د یو شي لینک کښېږدو چې یو څوک کلیک پر وکړي. اوس دلته ما لیکلي دي، دلته یې طریقه وګورئ. په دا پوسټ کې ما لیکلي دي، دلته یې طریقه وګورئ. نو زه به ځم د یوټیوب هغې ویډیو لینک به راکاپي کوم، په دې کې به یږدم چې یو څوک کلیک پر وکړي ورشي زما هغې ویډیو ته. نو دا به څنګه کوو؟ زه ځم یوټیوب ته راغلم، پر دا شیر بټن کلیک اخلم، پر دا کاپي باندې کلیک ورته اخلم، د دې لینک کاپي شو زموږ سره. اوس به دا رقم سلیکټ کړئ، کوم خط چې دلته لیکل شوی دا به سلیکټ کړئ په خط. سمه ده؟ پر دا 2 ټکو باندې به کلیک ورته واخلئ، لاندې به راسئ، دغه ایجاد لینک ورته نوشته دی، پر دې باندې به کلیک ورته واخلئ. دا اتومات پکښې پیسټ شو، نه و پکښې پیسټ شوی، دا به مکمله برته خراب کړئ. سمه ده؟ بل لینک و یا نه و برسري کړئ. ما د خو اوس دلته اتومات پیسټ شو. سمه ده؟ دلته به یې پکښې پیسټ کړئ هغه لینک. پر دا تایید باندې به کلیک ورته واخلئ، دا شین شو، یو لینک په دې کې وکارول شو. یو څوک کلیک پر وکړي چې دا ځي زما ویډیو ته، بیا به کلیک پر واخلئ، پر دغه دا به ورته بولډ کړئ. سمه ده؟ زه یې اوس هڅه کوم. ډېر ښایسته خوندور پروفیشنل جوړ شو. د پوسټو کې به تاسې لیدلي یو چا د ویډیو کې یو د دغه ریفرل کوډ یې کارولی، هغه ریفرل کوډ یې بیا په پوسټ کې ورکړي، وایي کاپي یې کوي، په یوه کلیک باندې کاپي کېږي. نو هغه به څنګه کوو؟ په یوه کلیک باندې کاپي کېږي. کوم ریفرل کوډ چې تاسې پکښې ولیکئ په پوسټ کې، هغه به سلیکټ کړئ، پر دا 2 ټکو باندې به کلیک ورته واخلئ. دلته لاندې لیکلی دي تکۍ، پر دا باندې به کلیک ورته واخلئ. سمه ده؟ زه اوس هڅه کوم، کلیک پر کوم، دا په یوه کلیک باندې کاپي شو. نو دا مکمله طریقه وه د ټلګرام پوسټ پروفیشنل جوړولو ده. که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړي، چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن یې مان کړئ چې تر ټولو د مخه زموږ اولنۍ ویډیو در تاسو پورې در ورسېږي.